ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له کندهاره کوو. د افغانستان ملي امنیت یو دفاعي ځواکونو سپین بولدک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان د راکټي برید د شهیدانو تر عنوان لاندې لوی نظامي تطبیقات ترسره کړل. نېشنل انټرسټ دغه ورځپاڼې ویلي طالبان ورو ښیي چې جګړه د ارزښتونو لپاره نه بلکې د قدرت لپاره ده. رحمت الله نبیل د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلي طالبانو ګڼ اسیر افغان کمانډوز ځواکونه او د ملي اردو سرتیري پاکستان ته سپارلي. نبیل ویلي طالبانو دغه 99 کمانډو او 22 د ملي اردو سرتیري پاکستان ته سپارلي او دا مهال هغوی سره په کوهاټ زندان کې بندیان دي. ولسمشر غني د هند لومړي وزیر او د هغه هیواد جمهور رئیس ته د هند خپلواکۍ د ورځې مبارکۍ پیغام کې ویلي افغانستان په سیمه کې په مختلفو موضوعاتو کې له هند سره خپلو مشورو ته دوام ورکړي. ملي مصالحې عالي شورا د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د ځینې هیوادونو د ملاحظاتو له امله د حکومت له لوري د پاتې طالب زندانیانو د خلاصون لړۍ درېدلې. فرانسه او استرالیا له هغو هیوادونو څخه دي چې افغانستان کې د خپلو وګړو د وژونکو طالبانو پر نخوشي کېدو ټینګار کړی. قانون وزارت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د جوزجان ولایت په یتیم تاک سیمه کې د طبیعي ګازو د 14 نمبر ساکیندنې کارونه بشپړ شوي او د استخراج لپاره چمتو ده. دا د ګازو د ساعت 2مه کیندنه ده چې نږدې 40 کاله وروسته په هیواد کې په بریالیتوب سره ترسره کیږي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان ویان وایي که چېرته امریکا وغواړي د ترکیې په وړاندې غلط ګام پورته کړي نو درونپور به یې پرې کړي. حسن روحاني د ایران ولسمشر حسن روحاني په یوه وینا کې د اماراتو او اسرائیلو تړون له فلسطینیانو سره خیانت بللی. یو څو ورزشي خبرونه راخلو. د فاطمې سلطاني په نوم یوې 18 کلنې افغانۍ پیغلې د غرختنې نوی ریکارډ کېښود. نوموړې د بدخشان هندوکش د غرونو په لړ کې نوشاخ څوکې ته ختلې چې 2492 متره لوړوالی لري او د هند کرکټ پیاوړي لوبغاړي مهندرا سنگھ ډوني له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. ترڅنګ بل لوبغاړي سروش رینا هم استعفا وکړه او وروسته خبر داده چې د استرالیا دوه ښځینه کرکټ لوبغاړو ډلیسا کیمنز او لورا هیرس له یو بل سره واده وکړ. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.